پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لسم کال په اخیرو ورځو کې سبازي کارونه تداسي وشو چې صحابه ته اندازه سبل شان اولګیدا چې جوړ پیغمبر علیه السلام زموږ نه رخصتي یو خدا وشو چې پیغمبر علیه السلام حج لاله 1,40,000 صحابه کرام کم و بیش وسره او حج لاله د حج په مقام باندې پیغمبر علیه السلام د مینا په میدان کې خطبه لوستله په خطبه کې اخیری خطبه حجت الوداع چې وته وي دی خطبه کې پیغمبر علیه السلام فرمایل وی کې دی شي کال لزبیا تاسو سره په دې میدان کې شریک نشم یوه دا خبره وکړه بیا چې کله په سبا باندې شیطانانی اشتل پړومبه ورځ باندې خلک دا غټ شیطانو لباس یو دا اختر ورځ چې وته مونږ وایو زمونږ د اختر ورځ پیغمبر علیه السلام چې کله شیطان اشته نو صحابه ته وی دا مناسک د حج را نزدکه دا طریقې د حج را نزدکه کی دی شي بیا د سره زملو نشم صحابه ذهن کې بیا څه خبرې راړي او بیا د هغې نه وروستو رمضان میاشت وه د رمضان په میاشت کې پیغمبر علیه السلام طریقه دا وه چې د اخیره عشره کې به اعتکاف کو 10 ورځې اعتکاف په اخره کې کو په دې کال باندې پیغمبر علیه السلام 20 ورځې اعتکاف وکړ دا یو ناشنا کارو حضرت جبریل به الکار راته او پیغمبر علیه السلام ته قرآن مجید اورو په دې کال یې ورته 2 ځله واورو دا ناشنا خبره وه داسې دا بعضې خبرې ناشنا او بیا دا سوره اذا جاء نصر الله نازل شو صحابه ډېر خوشاله شو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا دا خلق پوز ډلې اسلام ته راځي او را روانو ټول خلق ډېر خوشاله چې اسلام ډېره ترقي وکړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پټ جاړل چا ورته وی ولې جاړي وی چې اسلام مکمل شو دین مکمل شو د پیغمبر ضرورت پاتې نشو اندازه ماته داسې لګي چې پیغمبر علیه السلام زموږ نه رخصتي دونکې دی نور خلق خوشالیدل او هغه په دې آیات باندې پوه شو داسې دا آثار ښکاره شو بیا چې کله تقریبا ربیع الاول کې وفات کیږي د ربیع الاول نه مخکې د سفر میاشت ده نو د سفر په 1 تاریخ باندې 29 سفر باندې پیغمبر علیه السلام جنت البقیع ته یو جنازه یې تلو چې د جنازې نه واپس راته نو په سر مبارک درد راغی پیغمبر علیه السلام ته تکلیف تقریبا 14 ورځې پیغمبر علیه السلام ته دا تکلیف یو شانو نو دغه منځ کې دغه 14 ورځې دي بس دغه درد سر درد دا مرګ پورې خشوي نه دی بیا خو پیغمبر علیه السلام به بیا منزل راوته خو اخیره هفته چې کله شوروش نو تکلیف وته ډیر پیغمبر علیه السلام چې کله یو هفته پاتې شو نو ټولو بیبیانو نه اجازه وغوښته
وې زه اوس د ګرځېدو نیمه چې زه به یو شپه تا سره کوم بله به هغې سره کوم بله به هغې ګرځم به زه نور د ګرځېدو نه ووتم نو تاسو ټول ما ته اجازت وکړئ چې زه د حضرت عایشې حجرې ته لاړ شم او بیبیان هم په دقې باندې خوشحاله وي هغوی هم د هغه تکلیف نه شو لیدی نو ورته یې ویې بلکل ته د حضرت عایشې حجرې پورې خاص شه نه بس راغی او د حضرت عایشې کور ته حجرې ته راغی د آخري هفته پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت عایشې په کور کې تیره کړې ده چې کله 2 ورځې پاتې شي د اتوار ورځ ده سبا د ګل ورځ د پیغمبر علیه السلام به وفات کیږي نو د اتوار په ورځ باندې پیغمبر علیه السلام غلامانو هغه هم آزاد کړل وې زه تاسو آزاد یې پیغمبر علیه السلام سره 9 درهم هغه هم صدقه کړل وې دام ورکې چې صدقه کې د پیغمبر علیه السلام توره زغره چې کومه اسلحه په کور کې پرته وه هغه هم چاله هبه ورکړه وې دا ستا شو ځان یې بلکل د دنیا نه فارغ کړ دا زمونږ په دې اکابرو کې بعضې اکابر داسې تیر شوي دي دا سنت پیجمدي کول بس په آخري عمر کې دا مفتی شفیع سے متعلق راځي وایي هغه دا زما بستره ده بچی دا ستا شو او بچی دا کټ دی نو دا د فلانکي شو دا زما کتابونه دي نو دا د مدرسې شو بس غون دا وقف دي بس د دنیا نه ځان تر دې حده پورې چې سپلی او لوټه او جامې او دیم بس صدقه کړل د ځانه مخکې دا یو سنت عمل دی دنیا نه ځان فارغول پکار دی په آخر وخت کې بس چې ویښته سپین شو زمونږ چې بوډاګان شي نو هغه نور حیرسناک شي اورېږه ما ته خو لا د زوی واده پاتې دی د زوی نه د نوسي واده مې پاتې دی نوسي وادوم بیا به ګورو مرګم ایر دی بلکل پکار دا ځان فارغ کو د دې سیزونو نه دا هر څه بس بچو ته حواله کې دا ستاسو دي ما زه د الله عبادت کوم زما دا کټه او بستره دام بچی دا واله دا ستاسو دي زما په دنیا کې هیڅ نشته چې حساب کتاب آسان شي پیغمبر علیه السلام فرمایي ما په جنت کې ښځې کمې ولیدې سړي ډېرو ښځې کمې وي نو د هغې علماو یو وجه لیکلې ده وایي دا ښځې ولې کمې زیاتې وي او سړي کم وایي ځکه چې د زنانو سره سونه وي دوی ځان سره سونې ساتي کالي ځان سره ساتي نو دغه کالو حساب کتاب به د قیامت په ورځ کوي نو چې هغه حساب کتاب کوي سړي به جنت ته تلي غریبانان به 50,000 کاله مخکې د مالدارو نه جنت ته ځي ولې به جنت ته مخکې ځي د دې حساب د وجې نه هلته خو حساب ډېر سخت دی په دې ایرپورټ کې چې کله سړی ځي تاسو وګورئ ایرپورټونو کې چا سره چې بس د لاس کې ساماني هغه زر فارغ شي او لاړ شي او چې نه غوټې وسرئ هغه هلته حساب کتاب به کوي تړل او پرانستل به کوي ځان فارغول پکار دي بس چې ګیره دې سپینه شوه د نوسو او د کړوسو غم مه کوه ځان فارغ کا دا هر څه ستاسو دي بس زه به د خپل عبادت کوم که یو څو جوړې جامې دي وي نو هغه جامې په ژوند باندې چاله ورکې وی دا ما ورکړي دي زما د مرګ نه وروسته یې دا صدقه کې بس په خپل لاس یې خیرات کا او دا جامې راپسې وروستو خلک خیرات کوي بیا چې کله درېمۍ یا څلوېښتي وي ویل هغه جامې یې راوالی چې تقسیم یې کړو نو هغوی خو صدقه نه کوي ښځې خو صدقه نه کوي دا رواج کوي دا رواج دی د هغوی چې هغوی وایي راځئ چې په څلوېښتۍ کې دا جامې تقسیم کړو او دا سیز کو درېمه د پسې کوي څلوېښتي د پسې کوي جمعه د پسې کوي دا ټول رواجونه دي دا خو رواج کوي هغوی خپل تا پسې خو خیرات نه کوي
ستا خیرات هغه دی چې تا په جون باندې په ځان نه مخکې ولېږل بس دا لاړل او که نه ته وروستو وی چې څوک په راپسې خیرات وکړي د دې په تمه کېږې ما وروستو خلک رواجونه کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ځانه مخکې هر څه صدقه کړل دقسې یو سر پاتې شو د سهار مانځه کې دا یوه هفته مسلسل پیغمبر علیه السلام سخت بیمارو صحابه کرام ډیر زیات پریشان وو صحابه کرام خپل کاروبارونه پریخیو بس جمعات کې بناستو او د پیغمبر علیه السلام اطلاع خبر به اغخته چې یاره صحتي څنګه دی خدي او خنه دی خدي او خنه دی بس دې ته ناست په جمعات کې ډیر پریشان وو ځکه پیغمبر علیه السلام جمعات ته نه راته د کوم ورځ باندې چې وفات کیږي د ګل ورځ 12 ربیع الاول د سار مانځه چې ابوبکر صدیق مخکې شوی مانځه ته د سار مانځه ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت عایشې ته وی دا پرده لږ اوچته که دقسې پرده به پیغمبر علیه السلام دا کور دی دا پرده و اوچته که چې اوچته یې کړه ابوبکر صدیق چې وکته چې مخکې شوی دی نو پیغمبر علیه السلام موسکی شو خوشحاله شو چې زما د مرګ نه وروستو صحابو کار روان دی بس منظم کیږي او هر څه کیږي پیغمبر علیه السلام موسکی شو وی خاندل صحابه خوشحاله شو چې ځکه خیری پیغمبر علیه السلام صحت ښه دی په دقه ورځ باندې صحابه کرام خپلو کارونو له لاړل څوک باغونو ته څوک پټو ته څوک یو خوا بل خوا کاروبار پسې لاړل چې بس پیغمبر علیه السلام صحت ښه شوی دی حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه هغه بیان دی هغه فرمای وای زم خپل باغ ته لاړم ما وی چې نن د پیغمبر علیه السلام صحت ښه دی وای یوه هفته زه نوم تلی وای لږ ساعت چې وشو ما باغ کې کار کو وای په دې کې غلام و زما په منډه راغی ما ورته وی چې ولی وای ما ته خبر راوړو چې دقسې پیغمبر علیه السلام وفات شو وای بس حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ متعلق راضی وي هغه په سجده باندې پریوت الله ته سوال وکړ چې یا رب العالمین دا سترګې خو ما چې غوښتې دا خو مې د دوانو جهانو د سردار د مخ کتو دپاره غوښتې چې دغه مخ پاتې نه شو په دې سترګو څه کوم وی چې د سجدې نه راپاڅېده نو سترګې ړندې وي دغسې یو بیبي وه د هغوی ژوند خو پیغمبر علیه السلام سره و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله د مرګ خبر واورېد هغه توره راوویسته وی که چا ووی چې پیغمبر علیه السلام وفات شوی دی سر به ترې کټ کړم د پیغمبر علیه السلام د دفن نه وروسته یو زنانه راله حضرت عایشې ته یې وی دا پرده لږه اوچته که چې زه د پیغمبر علیه السلام زیارت وکړم چې ورله قبر ته ډېر وخت یې تېر که چې هغوی ورلل ویې کتل هغه د قبر د پاسه مړه پرته وه دا یو عشق و محبت پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره صحابه کرام جمعات کې بناستو او بس دقه چې پیغمبر علیه السلام ښه شو او ښه نه شو دا ورځې دوی د یوه هفته دا په دې باندې تېرې کړې د چاش ټیم د 8-9 بجې چې شوې د ګل ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی حضرت فاطمه راوغواړئ نو حضرت فاطمه ورته راوغوښته حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې راله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ځان ته رانږدې کړه
په دې غوږ کې ورته څه ووې هغه په ژړا شوه بیا یې لږ ساعت پس راوغوښته رانږدې یې کړه په دې بل غوږ کې ورته څه ووې بیا یې وخاندل وروستو بیا حضرت عایشه ترې تپوس کوي فاطمې تا ته پیغمبر علیه السلام څه ویلي چې تا وژړل او دې خاندل هغې ورته وی لومبي ځل باندې چې پیغمبر علیه السلام زه ځان ته نږدې کړم او غوږ کې راته ووی وی زه دنه روان یم بس رخصتېږم نو وایي زه په ژړا شوم وی په دویم ځل باندې چې ما ته غوږ کې ووی چې د ټولو نه به مخکې ته ما سره ملاقات کې نو وایي زه خوشحاله شوم ما وخاندل چې زه شکر دی زه به پیغمبر علیه السلام سره مخکې ملاویږم نو وایي ځکه ما وخاندل بیا وروسته دا هغې نه وروسته حضرت حسنین راوغوښتل دواړه هغې ښکل کړل بیا ټولې بیبیانې ځان ته کېنولې وایي راشي بیا ټولو بیبیانو ته وعظ او نصیحت وکړه وعظ و نصیحت څه دی خپل منځ کې جګړې مه کوئ ښه وخت تېروئ تقوا او پرهیزګارۍ سره وخت تېروئ الله نه ناراضه نه شي الله راضي ساتئ نصیحتونه یې ورته وکړل او دغه د چاش په ټیم کې چې دا خبرې وشوې د پیغمبر علیه السلام اخري الفاظ بیا دا یا الله ته ما ته مغفرت وکړي او په ما باندې رحم وکړي ګوره پیغمبر څه وایي یا الله ما ته مغفرت وکړي او ما باندې رحم وکړي هغه د خدای محبوب دی هغه د مغفرت په تمه دی مونږ امتیان ګناهګار کله کله مونږ چې یو 2 رکعاته نفل زیات وکړو تلاوت زیات وکړو بیا مونږ وایو مونږ به ډایرکټ بس جنت ته ځو مونږ د جنت مارغان یو ګناه ته ګناه نه وایو بس مونږ وایو مونږ الله بخلی د دوانو جهانو سردار هغه وایي یا الله ما ته مغفرت وکړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ رجسٹر جنتی دی 10 مبشرو کې دی حضرت عمر بوي حضرت حذیفه له براغه وی ته وګوره دا لیست دی کې زه خو نیمه چې ته منافقانو کې زمانوم ني دون یره به وسره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفات کیږي الله ته وی الله په ما باندې رحم وکي او ما ته مغفرت وکي هر وخت دقه یا الله مغفرت راته وکي خدا دا مونږ ته د پیغمبر علیه السلام اخیری الفاظ دي هر وخت دعا کی دا لازم ونیسه چې الله ترا باندې ته مغفرت وکي او خدای ترا باندې خپل رحم وکي دا چې هر وخت زمونږ په هر دعا کې دا کلمات وي پیغمبر علیه السلام دفن شوی دی غسل ورکړی شوی دی یو 15 کسان دی هغوی ولا غسل ورکړی اسی د معلوماتو د پاره چې مونږ ته څه ناڅه په ذهن کې وي پیغمبر علیه السلام تر دی حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ داغه 2 زامن فضل او قثم دا 2 زامن دا 3 کسه پلار 2 زامن یو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سلوت پنځم اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ شپږم شقران دا د پیغمبر علیه السلام یو غلام او آزاد کرده یو هغه او یو چې دینو اوس دا یو بل غلام دی غالبا یو صحابي دی یو دا اوس چې پیغمبر علیه السلام داسې غیږ کې نیولیو پیغمبر علیه السلام داسې ملاستو او پیغمبر علیه السلام داسې غیږ کې نیولیو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ او داغه زامنو هغوی او پیغمبر علیه السلام داسې اړه وراړو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ غسل ورکو او زید ابن اسامه او اسامه ابن زید او شقران دوی وته وبا چولې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ولا غسل ورکړی دی ټول بدن یې ولا انځلې دی ولا د تر زوی او زومې مو ارسارسه کور کې لوي شوی د شپږو کسانو پیغمبر علیه السلام له غسل ورک پیغمبر علیه السلام چې کله غسل ورکړی شو 3 سپینو صادرو کې
یمنی صادرې وې درې هغې کې د هغه کفن ورکړی شوی او دا درې سنت دي دی موږ ته ښودلي دي چې دا سنت کفن درې دي د سړي دپاره او بیا دا مسله پیدا شوه چې دا به کوم ځای ښخو پیغمبر علیه السلام نو حضرت ابوبکر صدیق فرمایل وی ما د دې پیغمبر علیه السلام نه اورېدلي چې هر پیغمبر چې په کوم ځای کې وفات شي هم په هغه ځای کې د هغه قبر وي نو پیغمبر علیه السلام چې په کوم ځای کې پروت و د هغې نه سایډ تک او بیا همغه ځای کې په کوم کټ چې و په کوم ځای پروت و په هغه ځای وله قبر وکنیسته او هغه ځای کې دفن کړی دی پیغمبر علیه السلام خبره ما دا کوله چې د هغه ژوند هغه هم زموږ دپاره د خیر او د برکت او زه دا خبره کوم چې د پیغمبر علیه السلام وفات هم زموږ دپاره د خیر او د برکت دی ګورئ که پیغمبر جمدی وي تر اخره پورې جمدی وي یا د پیغمبرانو دا سلسله دغسې جاري وه دې امت ته به دا فضیلت نو حاصل شوي دې امت ته دا فضیلت حاصل دی چې دا د ټولو نه اخري امت دی خو د ټولو امتونو نه افضل امت دی ټول امتونه به د دې امت نه وروستو جنت ته ځي دا فضیلت مونږ له ولې راکړی شوی دی دا د پیغمبر علیه السلام د مخه او د هغه څه داسې و چې یاره مونږ ته دا فضیلت حاصل شو هغه دقه چې پیغمبر علیه السلام کوم دین راوړی و هغې ذمهواري یې زمونږ په سر باندې واچوله چې د دې دین اشاعت هغه به هم تاسو کوئ یو به یو ته ښه یو بل به بل ته ښه یو بل به بل ته ښه تر قیامته پورې دا یو ذمهدار امت دی د پیغمبرانو کار هغه دوی ته حواله شوی دی چې تاسو به هم دقه کار کوئ نو دا د پیغمبرانو هغه عمل مونږ ته پاتې شوی د پیغمبر علیه السلام هغه دعوت و تبلیغ کار مونږ ته پاتې شوی دی ځکه چې دی نو مونږ غوره یو نو دا مونږ دپاره خیر دی لوی خیر دی ټول امتونه به زمونږ نه وروستو جنت ته ځي او نور ډیر فضیلتونه دي لکه ټوله ځمکه زمونږ دپاره جومات دی دا زمونږ فضیلت دی چې الله مونږ له راکړی دی ټوله ځمکه زمونږ دپاره دا خوره پاکه د مونږ په تیموم وو د نورو خلکو تیموم نو زمونږ دپاره تیموم دی نورو خلکو چې دی نو مالی غنیمت نه تقسیمو به هغه به میدان کې کیښود د اسمان نه به اور راغی هغې به وسوځو مونږ مالی غنیمت تقسیمو مونږ ته میلاوي دا د دې امت او نور ډیر فضیلتونه هم دي دا فضیلتونه چې دې امت ته میلو شوي دي دا د پیغمبر علیه السلام د وفات د برکته میلو شوي دي که هغه ژوندی وي ټول عمر نو موږ ته خو بیا دغه فضیلت نشو حاصلی دی نو د هغه ژوند او د هغه مرګ هغه دواړه زموږ دپاره د خیر او د برکت دي عزتمندو چې دغه پیغمبر ته موږ خپل پیغمبر ووایو دغه پیغمبر سنتو ته مونږه سنت وایو طریقې وایو کومه طریقه پیغمبر اختیار کړې ده زمونږ ظاهر زمونږ باطن دا دواړه زمونږ صورت او زمونږ سیرت دا دواړه د پیغمبر علیه السلام په شان شي بیا مونږ امتیان یو دغه فضیلتونه بیا زمونږ دي بیا مونږ کامیاب یو په دنیا کې هم کامیاب یو آخرت کې هم کامیاب یو الله دې د عمل کولو توفیق راکړي اللهم صل علی محمد گناهونه معاف کړي خدای شری حاجات پوره کړي ظالمان او مفسدان هم په امان کې وساتي مردگان د اهل اسلام هم وبخي زمونږ د دې جمع او مرګرو یعقوب اجي صاحب دا غوی رور وفات شو د 13 هفته کې دعا وته کې الله مغفرت نصیب کړي الله درجات عالیه نصیب کړي سونه بیماران دي حاضره جمع کې دي کورونو کې دي هسپتالونو کې دي الله دې ولا شفا کامله ورکړي الله دې زمونږ په ټولو په حال باندې رحم وکړي